خو یوه پوښتنه هم دا ده چې دا استادانو دا کتابونه ولولي د خیرات ټولګه ولولي چې د چا علاقه وه هغوی به بې دا عمله اجرا کوي هم ما مخکې تاسو ته ویلي چې دا ستنې بیا موږ ته پوښتنه هم دا ده چې دا لوکل انستیتیک په ویل کېږي دا هېڅ ضرورت نه تاسې په مخکې عملي کول او تاسې کولی شئ یو کس قرآن صاحب رسول الله باندې بل هغه دا دی چې دا کار لګولو سره دې سره دا هم یو مذهبي درملنه ده ښه لګول دا هم هلته کېږي خو په ګیلاسونو باندې کېږي هغې دپاره رسمي دغه نه دی ورکړی بعضې خلک یې کوي اما کوم په جرمني کې نه دي بند کړي چې تاسې دا مه کوئ اما د دې دپاره چې دی باید یو 2 کاله ګډون وي یعنې 200 ساعته دا یې ګوره دا ستنې چې دي دا یې لږې غټې دي دا په هغه ځایونو کې ویلای کېږي لکه ورون شو یا د پراټې برخه کې په ځای چې غوښه ډېره یا په ملا کې او دغه چې دي دا یې وړې دي دا یې په اطرافو کې که نه په لاسونو کې او مثلا دا ده چې دا یې وړې دغه دوه ډوله ستنې دي چې وي د بعضې ځوانانو ما دا کوي معاینه شوي اما هېڅ دغه نه لري او هغه چې دی ویل چې دا وسیله د واره وایي دغه یو مریض ایزان ته وایي چې یو ځان هسې ما دا کتاب استفاده خلاص دا د یو ځای کې ورسره مخامخ شوم دلته لیکلي وو چې اضافي فی وایي لیکلي دي بیا لیکلي دي وایي چې دا وروستی ضرورت دي چې کله ناروغان اپنډیسایټس ناروغي ولري دې کې ما دې کې ډېر زیات لکه زه داسې وایم اپنډیسایټس خو داسې یو مرض دی چې مونږ پوهېږو چې داسې پروسیجر ته ضرورت مزمن اپنډیسیټ کی کاریږي کنه لکه دا چې دي اما دې کې ډېر مرضونه دي شاته هغې باندې ما خپله هم نه دي کړي ځکه ما د تقریبا 4 مختلفو کتابونو یا سرچینونه دا کتاب لیکلی نو ډېر شیان دي چې هغې د هغې راټولوي چې څنګه شینایان ورته درملنه کوي اما په اروپا کې په موږ فقط او فقط دغه د مسلم درملونه او وینه ورکوي اما په دغه کې نه هېڅ د دې میکانیزم فقط او فقط همدغه دی چې د بدن په دې ویالو کې شي د انرژۍ بهیر کله چې د انرژۍ مخه ډک شي نو بس دا د برخې ناروغي کوي چینایان داسې نو بیا کله چې دا ستنه په معنه برخه کې دغه کېږي نو دا مخې بېرته پاکه شي او بالاخره د انرژۍ دوران نورمال شي او بالاخره ناروغ شي نه یوه دودیزه درملنه ده دغه ډول خو استاد په داسې سویه شبخانې دي چې حیران پاشي موږ خپله داسې یو هغه ټور باندې جوړولي او بیا موږ دې شبخانو ته اکوپنکچر دا نیچرل دودیز هره برخه چې درد کوي چې نور ولا ورکړي او درد یې وکړي هماغه ورته کې هم لکه واو کاف ولي کلمې لکه سین چې دی هغه سین شنو هغې ورته اے بي سي ورکړه ما په خپله مورنۍ اوس مې وګورو یو مریشته کتاب کتابخانه کې کېدو څنګه کتابتون کې کېدو دا استاد یوسف زاهد په پنځه هڅې زموږ ټرینر سي او موږ کې شاګردان دي تاسو ټرینر نه اما تاسو راځي ولګا سوال راشي اما تاسو ټول شاګرد والجمهورية يخونوا يعني هنا صار دي من كسيتش إنه ده وزن كمي. نقطې چې څنګه موږ وویلې کنه دا چې د پټېلا هډوکی دی کنه د دې څخه چې بیا موږ وویل چې دوه کم کنه دا چې د درې ګوتې دوه کم دی او دا چې د درې کم دی
او دا چې دی یو کان دی او دا غټه ګوته یو کان اوس دلته چې دی په کتاب کې ما لیکلي چې دوه کان چې کوم دی د دې پټېلا د پورتنۍ څنډې څخه دې خوا میډیال او لټرال میډیال چې دی د توري لسمه نقطه ده او لټرال چې دی د معدې 14مه نقطه ده یعنی دا نقطه او دلته دا نقطه چې کومه ده دا یو د بل مقابل کې دغه نقطې تاسو کولی شئ چې همداسې دا تر ستنه به تر دغه پورې لاړه شي هو کولی شي چې خو هغه د اطرافو اندازې ته کتل کې اوس لکه دې ځای کې ټوله خو نه ورننوځي که نه لږه اندازه بس یعنې دلته چون غوښه ډېره ده کولی شي سړی مکمله وکړي دلته ورونکي کولی شي ټول دلته چې دی د دې مقابل کې دا د معدې 14مه نقطه ده دې ته مخامخ ولې نه مخامخ بل دا نقطه غټه وي که نه سړی دې باید نه ویلېږي چې یاره دا ولا همدا نقطه ده بلکې دا نقطه وایي چې دی تقریبا هغه درد نه کوي ستنې کله چې درد وکړي چې د ناروغ یو چا درد یې وکړو دواره یې بیا لرې کوي بیا یې بل ځای کې ومنډئ ځکه عصب باندې خو راغلی دغه یوه به نه منئ بیا به بله پاکستان راخلي هلته به دا کوي دا یو ځای استعمالي بله نقطه چې کومه ده بله نقطه چې یو به او بیا بل پوه بله نقطه چې کومه ده دا د پټېدا اړیکې تاسې لږ شاید د پښه داسې داسې کوي ګوره دا اړیکې دا پورتنۍ څنډه چې هغه د تاسې چې ویلی کوم ډاکټر صاحب ویلی پی که نه د هغه د پی نه ما ورته دې ورون ته چې دی په پښتو ژبه پتون ویلی دی پتون او پښه که نه د دې دوهمه نقطه ده که نه په یو ځل بیا هغه ورته دغه ځای کې تاسې د پټېدا پورتنۍ څنډه دلته خو په جراتې ده هېڅ هم مشکل نه دی کله چې بعضې وخت ناروغ وایي دلته سم یو شاټ راکړه بیا د واره لرې بعضې وخت بل دلته دا دوه سترګې چې دي زنګون دي که نه دا نقطه چې کومه ده دا د معدې 15مه نقطه ده دا سترګې تاسو کولی شئ راسم دې جاینټ ته ور داخل شئ او دا نقطه چې کومه ده دا د هغه د پښې او پتون 4مه اضافي نقطه ده یعنې دې دواړو نقطو کې تاسو کولی شئ چې دلته چې دی دا ستنوله